که ته هم د انګلیش ډېرو کورسونو ته تللی یې ډېره هڅه دې کړې ده چې د انګلیسي ژبه زده کړې د انګلیش ټول ټینسونه دې زده کړي دي پارټس آف سپیچ دې زده کړي دي او د انګلیش ویکیبلري دې زده کړې ده خو چې کله وغواړې خبرې پرې وکړې نو ته سټاپ شي او کله چې وغواړې د ملګرو سره په انګلیسي کې خبرې وکړې او د داسې یو ځای سره مخامخ کېږې چې هلته د انګلیش سپیکینګ اړتیا وي چې باید ته یې وکړې نو ته سټاپ شي هغه ویکیبلري دې د مغز څخه وځي په کومه چې تا ډېره هڅه کړې ده چې زده یې کړې هغه ټینسونه کوم چې تا ډېره هڅه کړې ده چې زده یې کړې نو هغه هر څه دې د مغز څخه ووځي او ته سټاپ شي او هیڅ یوه جمله نشي جوړولی نو اوس راځو د دې بیگ پرابلم په اړه زده کوو چې دا ولې پیښیږي او څنګه یې سمولی شو ګورئ دا مشکل ځکه پیښیږي چې تاسې د انګلیش سپیکینګ نه کوئ تاسې خپل د انګلیش ژبه نه تمرین کوئ او پرته د شکه تاسې چې کله خپله د انګلیش ژبه نه تمرین کوئ نو ستاسې څخه هر څه هیریږي او بله وجه یې دا ده کومه چې ستاسې د انګلیش سپیکینګ مخنیوی کوي او هغه دی فیرز آف میسټیک کله چې تاسې په انګلیسي باندې خبرې کول غواړئ نو تاسې له دې څخه ویریږئ چې تاسې په خپلو خبرو کې ګرامري غلطي ونه کړئ تاسې به د انګلیش سپیکرز لیدلی وي هغوی چې کله په انګلیسي باندې خبرې کوي نو هغوی نه د ټینسونو خیال ساتي نه د پارټس آف سپیچ خیال ساتي بس خاص خبرې کوي تاسو هم باید په پیل کې د هغو په رقم وکړئ نو کله چې غواړئ چې په انګلیسي باندې خبرې وکړئ نو د غلطۍ په پروا کې مه کیږئ که غلطي وشوه د هغې څخه زده کړه وکړئ او په راتلونکي کې هغه غلطي مه کوئ ډېر اسانه اوس راځو دې خبرې ته چې موږ څنګه دا سمولی شو یعنې موږ چې کله وغواړو چې په انګلیسي باندې سپیکینګ وکړو نو موږ باید د کومو لارو چارو څخه استفاده وکړو چې زموږ د انګلیش سپیکینګ سکل روان شي ګورئ که چېرته غواړئ چې د نیټیو سپیکر په رقم خبرې وکړئ باید له دې شپږو طریقو استفاده وکړئ او هغه شپږ طریقې موږ په دې شپږ شارټس ویډیوګانو کې ریکارډ کړي دي په دې ویډیو کې موږ لومړۍ طریقه زده کړې ده چې زموږ د انګلیش سپیکینګ سکل ورسره بهتره کېدلی شي په دې ویډیو کې دوهمه او په دې کې دریمه او همداسې مو شپږ طریقې موږ په شپږ شارټس ویډیوګانو کې ریکارډ کړي دي نو که چېرته غواړئ چې خپل د انګلیش سپیکینګ سکل بهتره کړئ او که چېرته غواړئ چې هغه الفاظ کوم چې تاسې مخکې زده کړي دي او هغه ویکیبلري کومه چې تاسې زده کړې ده هغه په خپلو خبرو کې استعمال کړئ او کله چې خبرې کول غواړئ په انګلیسي کې نو هماغه الفاظ او شیان تاسې ته رایاد شي نو باید له دې شپږو طریقو استفاده وکړئ او په ګارنټۍ سره که چېرته تاسې له دې شپږو طریقو څخه دوه طریقې هم عملي کړئ او په دې باندې پریکټس وکړئ تاسې به یې ریزلټ په یوه هفته کې ووینئ او بیا به وشئ کولی چې په انګلیسي باندې خبرې وکړئ